قدرمنو کتونکو څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه چې زه به ستاسو ملاقات د داسې انسان سره کوم چې ژوند خو تېروي خو د ژوند په معنا باندې نه پوهېږي. مطلب مې دا چې هغوی څنګه ژوند تېروي، یقین وکړه داسې ژوند ډېر په سخته باندې انسان تېروي. ما سره څوک موجود دی د هغوی سره خبره اتره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ زما نوم سمین جان دی چې زه خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتم. پوه شو خیبر ایجنسۍ سره افریدی یم او چې زه معذوره یم. تقریبا 2010 کې پوه شوې زه مومند ایجنسۍ کې لګېدلی وم. حکومت ته سایډ نه پوه شوې امن کمیټۍ کومه قرباني مې ورکړې ده. خو لکه ما ته هېڅ قسمه څه مرسته څه هغه حکومت ته سایډ نه میلاو نه شوه، څه امداد را سره ونه کړلی شو. پوه شو چې اوس زما ډېره زیاته غریبي ده. کرایه کور مې دی، بل بچهداره یم. کار روزګارونه هم دا شانته حالات ته بند دي. پوه شوه دیاړي کله وي او کله نه وي. معذوره سړی یم. اوسه پورې مې کلنډري کوله خو هم بند شوله. بس هېڅ حیثیت نه روجي. قدرمندو کتونکو یقین وکړئ د روژې میاشت ده او بیا چې د روژې په میاشت کې په درستخان باندې هر مسلمان ته هر انسان ته بلا څیزونه پراته وي. دومره څیزونه ورته پراته وي چې هغې شمارلی نه شي او هغه بیا خوښۍ نه خوښول یې پکې شي نه چې یاره زه دا څیز وخورم او که دا څیز وخورم. خو دلته د دې انسان چې دا کم ژوند دی، یقین وکړه زه چې دې ته ګورم نو زه وایم چې دا ژوند تېروي. ټیک ده چې په دې کور کې رڼا ده خو د دې رڼا په شا باندې ډېره لویه تیاره ده او هغه صرف سمین جان ته پته ده. نو سمین جان ته د پښتنو نه څه غوښتنه کوي؟ جی بس زما خو دا غره چې څوک څه کولی شي پوه شي، څه امداد وي، څه مرسته وي را سره څوک څه کولی شي که نه جي. واړه واړه بچې مې دي نو بس هېڅ قسمه پوه شوې څه هغه نه غواړم. خو حکومت نه هم لږ لمن غونډې کوي. حکومت ما سره هېڅ مرسته ونه کړله. پوه شوې که نه دې حکومت دپاره پوه شوې د خپل پاکستان دپاره ما قرباني ورکړله. خو لکه ما سره هېڅ مرسته ونه شوله دوباره را سره. چا مې تپوس ونه کړلو. نو پښتنو ما ته پته ده چې دا سمین جان به تاسو ډېر نازوئ، ډېر به یې قدروئ. یقین وکئ دې وخت کې چې کومه روژه روانه ده او بیا په روژه کې هره یوه نیکي یو په لس باندې هر یو څیز یو په ډبل باندې الله پاک ورکوي. نو تاسو دا خپل جنتونه په دې روژه کې ګټلی شئ او یقین وکئ دې سمین جان سره به ودرېږو. د دې د خپا چې کومه ده دا هغوی د دې د خولې وینا ده چې زه په بم کې زه خوږ شوی وم او د خپل وطن دپاره دې قرباني ورکړې ده. نو دغه قرباني به رنګ راوړي انشاءالله. دې سره به مونږ ودرېږو او دا ټول پښتانه به دې سره ودرېږي. نو سمین جانه د خپل موبایل نمبر که زموږ د کتونکو ته تاسو ووایئ نو ډېر زیات بخي چې په هغې باندې تاسو سره رابطه دي وکړي. سر جي ما سره خو موبایل نشته دی که نه، بې خرچې ده او بې روزګاري ده. خو نمبر به دله خپل درکړمه پوه شوې ملګري که نه ګاونډ والا لکه روڼو به یې پوه شوې که نه انشاءالله چې په څه وي پوه شوې که نه را سره یو بل به خبرو راته وایي به جي. قدرمندو کتونکو د دې غریبۍ چې کوم انتها ده هغه تاسو دې نه لګولی شئ چې دې سره موبایل قدرې هم نشته دی. نو زه وایم چې دې سره ودرېږو او دغه جنتونه وګټو. نو یقین وکئ چې زمونږ به ژوند هم ښایسته شي، زمونږ به آخرت هم ښایسته شي. نو سمین جان سره به ودرېږو، سمین جان سره خپله مینه ښکاره کوي او سمین جان له خپل احساس ورته دغه ورکوي چې مونږ در سره یو او سمین جان یوازې نه دی. سمین جان انشاءالله حالت به بدلیږي او د دې پښتنو مینه به ته وګورې ښه انشاءالله. الله دې سره نیکي وکړي ټولو سره، ټول پښتونخوا سره. پوه شوې؟ صحیح. قدرمندو کتونکو خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته یې الله هم خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.